اوجینیسیس وای ایگ فارمیشن دا مطلب د ایگ جوړېدلو ته موږ اوجینیسیس وایو. دا چرته کیږي؟ دا ان اووریز، دا په اووریز کې کیږي. صحیح ده. مطلب د فیمیل چې کوم اووریز وي نو په فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې چې کوم اووریز وي نو په هغې کې دننه چې کوم ایگ جوړیږي هغه پروسس ته موږ اوجینیسیس وایو. دا اووریز زموږ سره څه څیز دی؟ نو اووریز زموږ سره فیمیل ګونیډز دي او دا سلایټلی لیس دین میل ټیسټس. د میل چې کوم ټیسټس وي نو د هغې نه لږ شانتي وړې وي. صحیح ده. فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې دوه اووریز وي، دا پکې فلوپین ټیوبز وي، دا یوټرس وي او دا زموږ سره ویجاینل کینال وي. صحیح ده. خو اوس چې کله زموږ سره اوجینیسیس پروسس کیږي نو اوجینیسیس پروسس د سپرماټوجینیسیس پروسس نه مکمل بدل دی. مطلب سپرماټوجینیسیس پروسس چې کله په میلز کې کیږي نو میلز چې کله بالغ شي نو د هغې نه بعد سپرماټوجینیسیس پروسس کیږي. خو که موږ اوجینیسیس لره شو نو اوجینیسیس چې په فیمیلز کې کیږي نو دا د خپل مور په یوټرس کې وي چې په هغه ټایم کې اوجینیسیس پروسس شروع شي. فار ایگزامپل دا چې کوم دی نو زموږ سره یو مور ده، د هغې په یوټرس کې چې کوم دی نو زموږ سره یو بله فیمیل ده او په دې فیمیل کې به موږ چې کوم دی نو اوجینیسیس پروسس وایو. صحیح ده. نو یاد ساتئ کله چې زموږ سره د دې فیمیل دپاره زایګوټ جوړ شوی و، زایګوټ نه بعد بیا زموږ سره امبریو جوړیږي. دغه امبریو نه چارچاپیره ایکسټرا امبریانیک ممبرین چې کوم دی نو تا ووایي په دغه ایکسټرا امبریانیک ممبرین کې یو ممبرین زموږ سره یاکسیک ده. په دغه یاکسیک کې پرایمورډیل جرم سیلز اپیر شي او دغه پرایمورډیل جرم سیلز بیا ورو چې کوم دی نو دا فیمیل چې کله جوړیږي نو د دې چې کوم ګونیډز جوړیږي، مطلب د دې چې کوم اوریز جوړیږي نو دغه پرایمورډیل جرم سیلز دغه اوریز ته ځي. صحیح ده. نو کله چې دا پرایمورډیل جرم سیلز د دې اوریز ته راشي نو پرایمورډیل جرم سیلز بیا زموږ سره چینج شي اوګونیا ته، اوګونیا بیا چینج شي زموږ سره پرایمري اوسایډ ته. د هغې نه بعد دغه پرایمري اوسایډ شکل کې موجود وي په دغه فیمیل کې او کله چې دغه فیمیل بیا پیدا شي بیا د هغې نه بعد بالغ شي، د هغې نه بعد بیا دغه پرایمري اوسایډ چې کوم دی نو زموږ سره چینج کیږي ورو ورو په دې پروسس باندې او په اخره کې زموږ سره چې کوم دی نو سیکنډري اوسایډ ته چینج شي او سیکنډري اوسایډ بیا زموږ سره څه شي؟ ریلیز شي او د هغه سیکنډري اوسایډ چې کله ریلیز شي نو د هغې نه بعد که ورسره بیا سپرم میلاو شي، کوم زموږ سره فلوپین ټیوب دی په هغې کې ورسره میلاو شي نو ټیک ده، دا به خپل میاسیس پروسس به کمپلیټ کړي او یو ایګ ته یو اوم ته به چینج شي. او که فرض کړي سپرم ورسره میلاو نه شي نو بیا به دا سیکنډري اوسایډ په شکل کې په دې فلوپین ټیوب کې څه شي؟ ډیسنټیګریټډ بشي او ریزاب بشي، ختم بشي. صحیح ده. فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم دی نو دا اووریز دي. صحیح ده. د دې ډیولپینګ بیبي چې کوم زموږ سره دا اووریز دي نو په دې اووري کې زموږ سره چې کوم دی نو دا پرایمورډیل فالیکل وي. په دې پرایمورډیل فالیکل کې زموږ سره پرایمري اوسایډ موجود وي. دا پرایمورډیل فالیکل بیا ګروینګ فالیکل ته چینج شي، بیا پرایمري فالیکل ته، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو موږ سره سیکنډري فالیکل ته، مچور فالیکل ته یا دې ته موږ ګریفاین فالیکل هم وایو او د دې نه بعد بیا دا زموږ سره اوولیشن پروسس وشي، ایګ د دې نه بهر ته ریلیز شي نو دې فالیکل ته بیا موږ رپچرډ فالیکل وایو. دا رپچرډ فالیکل بیا کارپس لیوټیم ته چینج شي. صحیح ده. په دې دوران کې چې کوم زموږ سره مچور کېږي دا فالیکل ورو ورو نو په دې دوران کې دا ایسټروجن هارمون خارجوي او چې کله بیا اوولیشن وشي ایګ ریلیز شي فلوپین ټیوب ته نو چې کوم زموږ سره رپچرډ فالیکل کارپس لیوټیم ته چینج شي نو دغه کارپس لیوټیم بیا زموږ سره پروجسترون هارمون ریلیز کوي. اوس دې ایګ ته که سپرم راغلی وي داسې او سپرم د دې ایګ سره میلاو شي نو د هغې نه بعد به بیا زموږ سره په دې کې سیکنډ میاټک ډیویژن کېږي، دا به ډیفینیټي اوم ته چینج کېږي او زایګوټ به جوړېږي. زایګوټ به بیا راځي ورو ورو، دلته کې به زموږ سره امپلانټیشن کېږي، مطلب زموږ سره چې کوم دی نو د بیبي ډیولپمنټ به دلته په یوټرس کې کېږي. او که فرض کړه سپرم نه وي راغلی دلته نو چې کوم دا سیکنډري اوسایډ دلته ریلیز شوی نو دا به د سیکنډري اوسایډ په دې شکل کې ډیسنټیګریټډ شي، ریزاب بشي او ختمه بشي په دې ځای کې. صحیح ده. اوس که موږ راشو دلته کې سمپل ډایګرام لرو، موږ دا خبره وکړه چې د پرایمورډیل جرم سیل نه زموږ سره څه جوړېږي؟ بیا اوګونیا جوړیږي. دا ډیپلاید سیل دی، مطلب کروموسوم نمبر پکې 46 دی، 23 د مور نه 23 د پلار نه راغلی. دا اوګونیا بیا اوګونیا چې کوم دی نو بیا زموږ سره چینج کېږي څه ته؟ پرایمري اوسایډس ته. نو موږ یو اوګونیم راوستو، دغه یو اوګونیم به یو پرایمري اوسایډ ته چینج شو نو چې کوم دی نو دا خپلې کاپیانې جوړې کړي، د هغې نه بعد بیا په دې کې کراسینګ اوور وشي. صحیح ده که نه؟ مطلب هومولاګس کروموسومز اول خپلې کاپیانې جوړې کړي، بیا هومولاګس کروموسومز یو بل مخې له راشي. مطلب د پلار چې کروموسوم نمبر 1 دی نو هغه د مور کروموسوم نمبر 1 او د پلار چې کوم کروموسوم نمبر 2 3 4 5 دی نو هغه د مور کروموسوم 2 3 4 5 ته مخامخ راشي. صحیح ده. د هغې نه بعد پکې بیا کراسینګ اوور وشي، د کراسینګ اوور نه بعد بیا زموږ سره چې کوم دی نو سپینډل فایبرز دلته اټیچ وي نو د هغې نه بعد بیا دا زموږ سره سزي فرست میاټک ډیویژن کېږي او د هغې په ریزلټ کې د 23 کروموسوم یو خوا لاړ شي او 23 کروموسوم بیا بل خوا لاړ شي سره د کاپیانو. خو مسله دا ده
چې کله زمونږ سره دا فرست میاټیک ډیویژن شروع کی نو په لیټ پروفیز 1 کې یعنی په ډیپلوټین سټیج کې دا اریسټ شي او دا زمونږ سره فردر بیا نه کیږي. صحیح ده کنه؟ مطلب مونږ دا وایو چې کله زمونږ سره پرایمري اوسایډ شکل تراشي نو بیا دا پدې کې د پرایمري اوسایډ په شکل کې موجود وي، خو چې کله زمونږ سره بیا پیدا شي د هغې نه بعد بیا زمونږ سره څه کیږي بالغیږي نو په هغې دوران کې بیا زمونږ سره دغه فیمیل څه کوي دا پرایمري اوسایډ کې پکې د فرست میاټیک ډیویژن واپس شروع شي. چې واپس شروع شي نو سپینډل فایبرز دې ځای ته اټیچ شي نو دا 23 کروموسوم یو خوا لاړ شي 23 بل خوا نو زمونږ سره دوه قسمه سیلز جوړ شي، یو ته مونږ سیکنډري اوسایډ وایو او بل ته مونږ فرست پولر باډي وایو. دا فرست پولر باډي چې کوم سایټوپلازم دی نو دا وړوکی وي ځکه چې دا زمونږ سره نان فنکشنل وي، دا بیا ډس انټیګریټ کېږي ختمیږي، خو چې دا کوم سیکنډري اوسایډ دی نو د دې سایټوپلازم زمونږ سره غټ وي ځکه چې دا د کار دی. د کار داسې دی چې په دې کې زمونږ سره بیا سیکنډري اوسایډ ته چینج شي نو په دې کې بیا زمونږ سره که فرض کا سپرم راغلی وي، صحیح ده، دلته کې سپرم راغلی وي او سپرم د دې سیکنډري اوسایډ د ممبرین سره میلاو شي، صحیح ده، ورسره ټچ شي نو په دې کې بیا سیکنډري اوسایډ کې بیا زمونږ سره میاسیس 2 وشي. دا میاسیس 2 الریډي شروع شوی وي خو په میټافیز سټیټ کې چې کوم دی نو دا اریسټډ وي، صحیح ده. نو چې کله ورسره سپرم میلاو شي راشي ورسره د دې ممبرین سره ټچ شو نو دا میاسیس 2 پکې هم کمپلیټ شي او د هغې په ریزلټ کې سیکنډ میاټیک ډیویژن چې وشي نو زمونږ سره یو غټ سیل جوړ شي هغې ته مونږ ډیفینیټلی اووم وایو او یو زمونږ سره بل وړوکی پولر باډي جوړه شي چې هغې ته مونږ سیکنډ پولر باډي وایو. نو په دې کې هم زمونږ سره اکثر بیا کله ناکله به کې سیکنډ میاټیک ډیویژن وشي په فرست پولر باډي کې او کله به کې ونه شي، بس فرست پولر باډي په شکل کې ډس انټیګریټ شي، ډسپیر شي، ختم شي. خو بعضې د ټیم کې په دې کې هم میاسیس 2 وشي او د دې نه فردر زمونږ سره چې کوم دی نو پولر باډیز جوړ شي نو ایز ا هول زمونږ سره 3 پولر باډیز جوړ شي او یو چې کوم دی نو زمونږ سره اوم جوړ شي. که تاسو په ډیټیل لیکچر کتل غواړئ نو 50 منټ ویډیو موجود ده په اوجینیسیس باندې، تاسو په هغې کې کمپلیټ انفارمیشن تاسو ته میلاویدلی شي، ستاسو به هر یو کوېسچن کلیر شي.